بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، نوراغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسیږئ. د انګریزي ژبې د زده کړې د لړۍ څخه نن تاسو ته 18 درس لرو. په 18 درس کې بیا هم د انګریزي ژبې زمانې لرو. د انګریزي ژبې د زمانو څخه تاسو ته past perfect continuous tense یا تېره بشپړه جاري زمانه لرو. وړاندې له دې چې د دې زمانې فارمولو او جملو ته راسو، یو ځل د دې زمانې تعریف یا پېژندنه او قوانین یو ځای را سره واورئ. past perfect continuous tense، تېره بشپړه جاري زمانه، لري استمراري زمانه. Definition: The past perfect continuous tense is used when we talk about a situation or activity that happened over a period up to a particular past time. تعريف: تېره بشپړه جاري زمانه د هغو کارونو لپاره کارول کیږي کوم چې په تېر وخت کې پیل بیرته په تېر وخت کې پای ته رسېدلی وي. قوانین: د دې زمانې مرستندویه یا کومکي کړ یا فعل یو دی لکه had been چې had been هم د جمع فاعلونو لپاره کارول کیږي لکه they, we, you, names، او هم د مفردو فاعلونو لپاره کارول کیږي لکه he, she, it, name. په دې زمانه کې د وخت د کړنې اصطلاحات لکه since او for کارول کیږي چې since د څرګندو او for د ناڅرګندو وختونو لپاره کارول کیږي. همدارنګه په دې زمانه کې جاري یا جرن حالت هم د فعل سره کارول کیږي. اوس هم راځو د جملو پر لور باندې. past perfect continuous tense تېره بشپړه جاري زمانه. positive formula مثبته فارموله. subject plus HV یا helping verb. helping verb چې دی هغه د دې زمانې had been دی. تاسو په قوانینو کې ولوستل چې had been د جمع او مفرد دواړو فاعلونو لپاره کارول کیږي. plus verb with ing د فعل سره ing یا جرن حالت دی، plus object مفعول د جملې دی، plus since for چې since of for هم په دې زمانه کې کارول کیږي. since د معلومو څرګندو او ټاکلو وختونو لپاره کارول کیږي. for د نامعلومو ناټاکلو او ناڅرګندو وختونو لپاره کارول کیږي. اوس هم راځو د مثالونو پر لور باندې. he had been learning English since 2015. He had been learning English since 2015. د 2015 کال راهیسې انګریزي زده کول. د 2015 کال راهیسې انګریزي زده کول. تاسې د دې زمانې په تعریف کې واورېدل چې دا هغه زمانه ده کوم چې یو کار په تېر مهال کې راپیل بیرته په تېر مهال کې پای ته رسېدلی وي. یعنې په تېر مهال کې د څه وخت لپاره یې جریان پیدا کړی وي بیرته پای ته رسېدلی وي. اوس تاسې فکر وکړئ د فعالیت په 2015 کال کې راپیل کړی و، څه دی؟ خو مثال په 2018 کال کې فعالیت پای ته ورسوئ. دغه یو معلوم وخت یو ټاکلی وخت چې د معلوم وخت څخه راپیل کړل بیرته د یو ځانګړي وخت د مخې خپل کار ته د پای ټکی کېښود، یعنې کار یې نور ختم کړ، یعنې اوس جریان نه لري. He had been learning English since 2015. د 2015 کال راهیسې انګریزي زده کول. he subject یا فاعل د جملې دی، had been کومکي یا مرستندویه فعل دی. learn زده کول، دلته د learn سره ing یا جرن حالت وکارول سو. learning verb English object since معلوم یا ټاکلی وخت دی. ټاکلی وخت څو دی؟ 2015 کال. 2015 کال ټاکلی او معلوم وخت دی. تاسو کولی شئ چې په دغسې زمانو کې د ټاکلو او معلوم څرګندو وختونو لپاره سینس استفاده کړئ. دوهم مثال کې راځي. A boy had been running in the ground all day. A boy had been running in the ground all day. یو هلک ټوله ورځ په میدان کې ځغستل. A boy سبجیکټ د جملې سو had been کومکي یا مرستندویه فعل دی. run ځغاستلو ته وایي. دلته ing ورسره اضافه شوله
په جاري حالت یې واړوئ running یا ځغستل in the ground هم object د جملې کې حسابیږي. Negative formula منفي فرموله د فرمولې ساختمان په دې ډول دی subject فاعل د جملې plus HV یا helping یا کومکی مرستندوی فعل دی had plus not plus been. یو څه باید په یاد وي چې په نیگیټیو فرمولو کې د had څخه been د not په واسطه باندې بیلیږي. یعنی لومړی had ایښول کیږي د هغه څخه وروسته not وروسته been یعنی د had او been ترمنځ not اضافه کیږي. plus verb with ing plus object مفعول د جملې plus since and for. مثال په دې ډول دی She had not been drinking tea since morning. She had not been drinking tea since morning. د سهار راهیسې چاوي نه څښلې. د سهار راهیسې چاوي نه څښلې. She subject فاعل د جملې سو had کومکی یا مرستندوی فعل دی not negative form دی been هم ضمیمه د had دی. drink چښل ته وایي دلته ing وسته اضافه شوله drinking. tea object د جملې سو since د معلوم ټاکلي وخت لپاره کارول کیږي چې morning ټاکلی وخت دی. دوهم مثال دی They had not been working in home for 5 hours. They had not been working in home for 5 hours. دوی د 5 ساعتونو راهیسې په کور کې کار نه کاوه. دوی د 5 ساعتونو راهیسې په کور کې کار نه کاوه. They subject د جملې سو had کومکی امرستندوی فعل دی not negative form been ضمیمه د had او work کار کول ته وایي دلته ing سره اضافه کیږي. in home هم object د جملې for د نامعلوم وخت لپاره کارول کیږي. was 5 hours نه دی معلوم چې کوم 15 ساعته نو دلته 5 hours نامعلوم وخت شي. interrogative formula سوالیه یا پوښتنیزه فرمولې ته راځو. مخکې له دې چې تاسې سوالیه یا پوښتنیزه فرموله جوړوئ د هر څه څخه مخکې یعنې د فاعل فعل او مفعول د نورو د فرمولې د اجزاو څخه مخکې تاسو باید د هغې زمانې کومکي فعل یا مرستندوی فعل په سر کې د جملې یا برخې یا غونډلې راولئ. HV helping verb had plus subject plus been plus verb with ing plus object plus since for plus question mark. په ټولو انټراګیټیو فرمولو کې یعنې سوالیه فرمولو کې باید question mark یا د سوالیه علامه باید راسي. مثالونه په دې ډول دي had I been working on computer since morning. had I been working on computer since morning. آیا ما د سهار راهیسې په کمپیوټر باندې کار کاوه یا آیا ما د سهار راهیسې په کمپیوټر کښې کار کاوه. had کومکی مرستندوی فعل دی I subject د جملې been ضمیمه د had work کار کول ته وایي دلته working ing یا جنرال حالت څخه استفاده سو. on computer object د جملې since د ټاکلي او معلوم وخت لپاره کارول کیږي چې morning ټاکلی او معلوم وخت دی. دوهم مثال وایي had he been writing a book for 2 years. had he been writing a book for 2 years. آیا د 2 کلونو راهیسې کتاب لیکه. آیا د 2 کلونو راهیسې کتاب لیکه. had کومکی مرستندوی فعل دی he subject د جملې been ضمیمه د had writing یا write لیکل ته وایي. a book یو کتاب object د جملې for د نامعلومه ناټاکلي وخت لپاره کارول کیږي چې 2 years نه دی معلوم چې کوم 2 کلونه یا کوم 2 کاله. interrogative negative formula منفي پوښتنیزه فرموله ده. په دې کښې 2 فرمولې دي. HV helping verb کومکی مرستندوی فعل had plus subject plus not plus been plus verb with ing plus object plus since for plus question mark.
دوهمه فرموله HVI helping verb had plus not plus subject plus been plus verb with ing plus object plus sense for plus question mark. مثالونه په دې ډول دي: Had you not been sleeping in room since 1 o'clock of night? آیا تاسو د شپې د 1 بجې راهیسې په وطاق کې خوب نه کاوه؟ آیا تاسو د شپې د 1 بجې راهیسې په وطاق کې خوب نه کاوه؟ had کومکی یا مرستندوی فعل دی. you subject د جملې not negative form being ضمیمه د had sleeping خوب کول verb with ing in room په وطاق شي دا هم object د جملې دی. since معلوم یا ټاکلی وخت 1 o'clock of night دی. دوهم مثال had not they been working in factory for 2 years? Had not they been working in factory for 2 years? آیا دوی د 2 کلونو راهیسې په فابریکې کې کار نه کاوه؟ آیا دوی د 2 کلونو راهیسې په فابریکې کې کار نه کاوه؟ had کومکی مرستندوی فعل دی. not negative form دی subject او بین هم ضمیمه ده. had working کار کول ته وایي verb with ing in factory هم object د جملې for د نامعلومه یا ناټاکلي وخت لپاره کارول کیږي چې کوم 2 کلونه دا نه دی معلوم چې 2 years دی. خدای دې وکړي چې زموږ د نن ورځې 18 درس مو تر دې ځایه پورې پوره را سره کتلی وي او نور درسونه مو هم تعقیب کړي وي. یوه هیله دا در څخه کوم چې کوم درس تاسو ته ویل کیږي هغه در سره یاداشت کړئ، خپل د یاداشت په ځانګړو کتابچو کې در سره ولیکئ. دا ستاسو سره هم مرسته کوي چې تر څو پورې د ځان سره نوټونه واخلئ. او هیره مه نه وي چې زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ، د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم زموږ سره یو ځای سي. ډیره مننه، ژوندي اوسئ.